السلام علیکم. نن د لمونځ د فرایضو باندې خبرې کوم. لمونځ کې ټوټل 14 فرایض دي. اووه پکې بهر دي او شپږ دننه دي. اول راځو د بهر فرایض ویو او بیا دې نه بعد دننه فرایض. بیرون فرایضو کې اول دی ځای باید پاک واوسي. دویم جسم باید پاک وي. دریم باید قبلې ته مخ وي. څلورم وخت باید موجود وي. پنځم لباس باید پاک وي. شپږم ستر عورت باید پټ وي. او نمبر اووم چې کوم دی نیت کول دي. دغه د بهر فرایضو د منځه وروسته یې را یادوو چې دا مونږ باید څنګه یاد کړو. او دننه چې کوم فرایض دي په هغې کې اول دی تکبیر تحریمه. دویم دی قیام. دریم دی قرات. څلورم دی رکوع. پنځم دی دوستانو سجده. او شپږم دی تشهد. دغه به اوس مونږ څنګه یادوو چې دا مونږ نه هېر نه شي. دوستانو دا مونږه په یو رکعت کې مونږ یادوو. یو رکعت مونږ چې کوو که نه دا ټول پکې راځي. سهار وختي پاڅېدلې، اودې لامبل، صحیح شو، جسم دې پاک شو، پاک لباس دې واچولو. ورپسې چې دی ستر عورت په همدغې پاک لباس به ځان پټو. وختي پاڅېدو که نه، دې کې وخت هم راغی. وختي یعنې ټایم موجود دی ته لمونځ ته ځې که نه. بیا به ځې جماعت ته. نو هلته خو به خامخا مسجد خو پاک وي، نو ځای پاک. او بیا قبلې ته به رخ کوو، دا هم پکې راغی. او ورپسې چې دی دوستانو نیت خو مونږ الرډي په زړه کې هم کوو، په خوله یې وکړو، مشکل نشته، نو نیت هم پکې راغی. اوس راځو مونږ دغه و د بهر فرایض د لمانځه. اوس راځو مونږ دننه چې کوم فرایض دي په هغې کې تکبیر تحریمه ده. یو رکعت چې کې خامخا تکبیر دا خو پکې راځي. بیا پسې قیام دی، مونږ چې داسې ودرېږو او بیا همدغسې چې ودرېږو بیا مونږ قرات هم پکې وایو. بیا رکوع کوو، بیا سجده کوو. او بیا چې دی یو رکعت مې یاد کړی درته که نه، نو یو رکعت پسې به دستي ته تشهد ته به کښېنې، التحي ته به کښېنې، نو دا هم پکې راغلی. دغه و دوستانو، دا تاسو د ایز مسلمان یاد کړئ. دا ډېر ضرور دی، دا د لمانځه فرایض دي. دا باید ټولو ته یاد وي او خپل کور کې چې دی نورو ته هم یاد کړئ، خپلو دوستانو ته هم یاد کړئ. الله به تاسو ته اجر درکړي. او ویډیو سره شیر کړئ چې ټول دوستان